بیا خو زما د کور دپاره د پلاټ ګوره نو بیا خو زما د کور دپاره پلاټ پکار دی د هغې بندوبست رانه ټیک شو هله هله ستا خوله خو داسې تویز ویلاړه ته به وې که دا ولې ستا خوله خو داسې تویز ویلاړه لکه چې ابهات مې دنه غوښتي ریډي جي اکشن وای ستا خوله خو داسې تویز ویلاړه لکه چې ما دنه ابهات وغوښتل دا واخله بحیات نه کنه بی حیات نه کنه پلاټ بی حیات نه مړه پلاټ نه کنه بی حیات نه کنه بی حیات نه پلاټ صحیح اکشن نه کنه بی حیات نه پلاټ مچ نه ډېر ښکلی کنه ولا بی حیات نه کنه نه پلاټ کې درې مغیب شي راشه کته ودیږي راشه کته د پلاټ مسله خو دیوال نشي حل کولی نو بیا به دا مسله څوک حل کوي راشه کته ودیږي د پلاټ مسله دیوان نشي حل کولی دا مسله به څوک حل کوي دا څوک وي دا به دا وایس ور دا هغې نه پس بیا دا کرنګې لږ نه غوږ دی خیر غوږ مې کېږدي لکه چې دا نو دې ته راځه دا وشو چې د پلاټ پلاټ کې د نیمه آکا ماما غیب شو ټیک شو راشه کته ودیږي پلاټ کې د نیمه دا ځان ته دی وایي کنه پلاټ کې د نیمه کنه پلاټ کې نو تاسو به اوس وایي راشه کته ودیږي دا ځان ته دی وایي چې زمونږ مسله ټیک شو خبره نه دا دی کنه پلاټ کې د نیمه دا دیو به داسې نو اکشن پلاټ کې د نیمه دا دیو به داسې نو نه به وو غلط شو کنه دی غیب شو کنه او کنه نو ته کنه دا خو چرچر ورکو ځه څه شوې اکشن یا لکه نه پاس مور ته لا وړي دا وته